دا پیغام ستا لپاره دی، ضروري واوره. یو متل دی وایي چې انسان هغسې دی څنګه چې دی فکر کوي. دا متل نه یوازې د یو انسان کرکټر بلکې د هغه د ژوند هر حالت او شرایط رانغاړي. انسان هغسې دی څنګه چې هغه فکر کوي. د هغه کرکټر د هغه د فکرونو مجموعه ده. لکه څنګه چې هر بوټی له زړي راشین کیږي او بې زړي نشي کیدای، همداسې د انسان هر عمل هم د فکر له یوه پټ زړي راشین کیږي او بې له فکر له هغه زړي د عمل هم نه څرګندېږي. دا هم په ارادي او هم په غیر ارادي اعمالو کې صدق کوي. عمل د فکر غوړېدل دی او خوښي او خفګانې میوه ده. نو انسان د خپل کر خوږه میوه او ترخه یعنی زهر دواړه ریبي. زموږ په ذهن کې زموږ افکارو موږ جوړ کړي یو. موږ په خپلو افکارو جوړ او ساز شوي یو. که انسان په خپل ذهن کې شیطاني افکار وپالي نو درد او تکلیف به لکه د غوی ورپسې وي، او که چیرې خپل افکار پاک کړي نو خوشحالي به لکه د خپل سویري ورسره وي. انسان د یو قانون پر اساس وده کوي، نه د مصنوعیت پر رامنځته کولو. د علت او معلول قانون چې څومره په دې ظاهري دنیا کې سم او مطلق دی، همدومره د فکر په پټه دنیا کې هم سم دی. ښه او نیک کرکټر تصادفي نه جوړیږي، بلکې دا د سم فکر د دوامداره کوشش او د نیکو افکارو د دوامدارې پالنې طبیعي نتیجه ده. همدارنګه بد او غیر انساني کرکټر هم ناسمو فکرونو ته د پناه ورکولو نتیجه ده. انسان په خپل ځان جوړوي او په خپل ځان ورانوي. انسان د خپل ذهن په وسلتون کې داسې وسلې هم جوړولی شي چې دی له منځه یوسي او پکې د خوشحالۍ، قوت او ارامتیا کلا هم جوړولی شي. انسان په سم فکر او سم عمل د کائناتو له الهي هوش سره همغږي کیدای شي او په ناسم فکر او ناسم عمل د حیواناتو سطحې ته غورځېدای شي. د همدې دوو قطبونو ترمنځ د انسان د کرکټر درجې دي او انسان یې په خپله جوړونکی او بادار دی. د روح څومره ښایسته حقیقتونه چې تر اوسه پورې راښکاره شوي، هیڅ یو تر دې باور او الهي خوشحالونکو او ګټور اطمینان غوره نه دی چې انسان د خپل فکر بادار، د خپل کرکټر جوړونکی او د خپلو حالاتو چاپریال او برخلیک جوړونکی دی. انسان د خپل هوښیارتوب او مینې په زور او د خپلو افکارو په برلاسۍ د هر ډول حالاتو کنجي لري او هغه بدلونکی قوت پکې شته چې له ځانه پرې هر څه جوړولی شي. انسان هر وخت او حتی پر ډیره ضعیفۍ او یوازیتوب کې هم خپل بادار دی، خو په ټیټ حالت کې هغه ناپوه بادار دی چې د خپلې کورنۍ ناسمه مشري کوي. کله چې انسان د خپل حالت په اړه فکر پیل کړي او هغه قانون ولټوي چې د ژوند پرې ولاړ دی، نو بیا هوښیار بادار کیږي. خپل قوتونه په هوښیارتوب رهبري کوي او خپل افکار په ګټورو موضوعاتو ښایسته کوي. ویښ بادار داسې وي او انسان یوازې هله داسې کیدای شي چې د فکر په قوانونو کې خپل ځان کشف کړي. دا کشف ټول د عمل، ځان ارزونې او تجربې خبره ده. سرو زرو او الماسو ته په ډیرو کیندونو او ډیر لټون رسیږو، او که انسان په خپل ځان باطن کې دننه لاړ شي او پر دې پوه شي چې په خپله د خپل برخلیک، خپل کرکټر او خپل ژوند سازونکی دی، نو د خپل وجود ټول حقایق موندلی شي. که انسان ښه په پراخه سینه څېړنه وکړي او حتی د خپل ژوند په ورځنیو وړو تجربو کې د علت او معلول اړیکه پیدا کړي او له هغې څخه بیا د خپل ځان پیژندلو چې عقل او واک دی لپاره کار واخلي، نو دا په ډیر مکمل شکل ثابتولی شي. په دې برخه کې هم د بلې هرې برخې غوندې دا مطلق قانون دی چې څوک چې څه لټوي هغه مومي. ځکه یوازې د پرلپسې تمرین، صبر او استقامت په وسیله انسان د دې پوهې معبد ته ننوتلی شي.